ملت قضاوت وکړي چې د چا قواره نر ته سوې ده د نر خو برېت دي د نر ګیره وي د نر سر وي دته اوس وګوره قسم دې په خدای ودرېږه والا چې یو ټیکری د په شا کمنګتي وروره ګوله خو جنرال صاحب چې دی د وطن لپاره موټر نشي درولی خدمت به څنګه کوي دا د دې مخ ته بیا وګوره چې موټر نشي درولی چې دی ما ته موټر نشي درولی په خدای علی شاه مور در یاد سی والله که یا زنانه کالی ته ضرورت یا د حجاب ته ضرورت یا د بل ته خالي سوندې سرې که او ګرځه په ځان ګل جماله نوم کېده والله که دې څوک وپېژني ما ته د چادري په وګوره ډاکټر هزار جن حالت څه جنرال صاحب ګل جماله نه وای نوم والله نو خو زه که چادري په سر کم که ګنډ واغوم کاش واغوم نر یم بس دا ګیره دا برېک دا نور خو ته خو همدغسې وروره ګوله د هغه نادر نو مالک دی خو ملګرو د نن ګل جماله مشهوره سو اخلي غاړه به لکه خره غوندې باندې دا ګل جماله وه ښه اوس خلک کمنټو کې ګل جماله دي لیکي جنرال صاحب نه دا اوس راځي ما ته وایي چادري وروره که چادري وي مونږ که سر یې کمپل یو که زیر یې کمپل یو نران یو تا ته وګوره دا د ما سپیشل فورس ده دا د مونږ سپیشل فورس ده قسم په خدای د ښځو مجلس کې نه باسه که په درې ورځو کې معلوم کې چې اوس دلته هلک ننوتلی ده که جلۍ جنرال صاحب خیرالله راغی خیرالله کنټرول یې که راغی معلوم نه مه کوه صبر والا که دا پکاني غارش که پکاني عمل یې کې جنرال صاحب خبرې وکړي مه کوئ جنرال صاحب یو وخت کار ورته ورکړه چې امریکې ته راشي زه په دې واده کام یو ورځ دا ما اعلان واورئ شه ما سیاست پرېښی دی ما آزاد ګرځېږي خیرالله ما خپله سیاست پرېښی ده خو دا ملنډې خو ولاکه پرېږدمه والا د څه شي جنرال یې وروره د 1800 د اتیا غواګانو مالک یم والا لونګینه نن دې ولیده په خدای که د اشرف غني دغسې پذیرایي سوي لکه د این جانب د سوی دغه یې رالیږي جنرال صاحب دغه یې درته رالیږي دغه دا یې ده تیز را خېځومه صبر وکړئ مایکه ګل جماله ده و مای خېځوئ مایکه ته کوئ ګل جمال مخ کامره ده فدا ده زه بېرته راخلم کاشه بابا جنرال صاحب یو څوک سقوط کړی اپشن واچوئ عجب راغلی دا عجب السلام علیکم مقبینا دلته یې ملګرو سره خبرې همت اپشن واچو غرق چې شرمو دي وشرمولو سپیشل فورس پیدا بیک بند کې لږ پیدا ښه ودرېده خو یادېږي جنرال صاحب ورجې راغلی ده ته ودرېږدې ولا نن دوه درې کسانو پوښتنه وکړله خو قوي وعده مې ورسره کړې ده اغبینه نو الله دې چې پکې کامیاب جنرال صاحب لږ مخکې د سلو لکه چې ما دې بسترې انډیوال سي د رب څخه په اغبینه دې کوم همت صافه راجک څه غپ لګو را سره څه خپنه صافه نه سپیس سپیشل کې ولا کدي چا غني کوي د سینې کې د موټر په ګراج کې وي د کیږي کا چې دا ویل شي ولا غټ د غرا وډېری لکه چینایي سلنګسر هغه تیار سلنګسر ملنګسر دا ګراج کې وي د کیږي زوی مړي زه به ویده شم جنرال صاحب لاړه خدای په امان بارو کله دلته کار لګبن هغه د ما په هشټیګ باندې دغه سترګه ولې والې و په ټویټر کې جنرال مطلب تاسو سیاست کې بیا پکې را ټوپ کړ په دې خاطر هغه زه سیاست کې نه یم هغه خو دغه هغه ده السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبین صاحب محترم خی جوړې سیاد دي خره
مبین صاحب خې جوړې په خیر څنګه هم دا دي مونږ یو نه پر نولې او داسې مو وټکل جنرال صاحب اوس به دلته نه پوښتنه کوي ته ولې روغ لیونی یې دا د ظلمت کیس کومندان ودې پیژانده دا اوس نوم ده چې دی ښایي روغ لیونی مبین صاحب چې دا د ما دغه اکاونټ فل موډریټر کا تو کته کومه خلیا نه بده خبره نه کم توهین نه درته کم صحیح در سره غږم غب شپ پر سوالې باس رو سره کې خبري رو سره کې رو سره وغه غږ خلاص خو اول به یلا ته دی چې بریت نشته ایتونه مخکل بریت دی ایتونه مخکل ګیرم دو ایتونه مخکل کوارام دو ته دې چی شي روغ لیونی واګونی سا څنګه روغ لیونی کېدای سي دا دواړه تکوي ممنا او دا نور مایکونه وتړی زه د سره جامه وکم سمه ده د تشناب ته ځمه ته دې خپله جامه کوه ولدار اغلا ګوره بیا ادبي کوي ګوره تا غیرت ماته په ظلمت کې معلوم وګوره لیک په انسانیت غږیږه بیا د ظلمت ټول ډیټیل د رخلم کنه ما ته په یو چې سره وځي لاس بنو صحیح ده کنه کو سخره مې کوزاوه بیا د خپل ځای نه ده ښه جنرال صاحب یو سړی یو ټوکی یو هغه دا بیخي حدونه کراس کوي دا ظلمت شي معلوم دي تشناب ته ځم روغ لیونی ځمه جنرال صاحب خبر ده ولې تشناب ته ځم روغ لیونی منځم غدې مرګ ده کېږي ډېر نادره وکړه تشناب ته ځم روغ لیونی منځم جواب ده نو خدای دې غرق که جنرال صاحب د نیمه افغانستان باندې پکېټ د خدای پار د بس یو دغه خیری کړ دا ډېر نشه راغی دی له خدایه قطع که نه پرېږده نه جان صاحب بې ادبي وکړه خداجانه پرېښوسته ولو چې سم اوداسې ورکړی و اوس ډېر راوړم کنځا ونه کې ګوره بې ادبي ونه کې ته همدلته کښېنه زه په دې روغ لیوني اوبه اچوم راځم هغه روغ لیونی خو دې تو په ښځه هم لوړ دی نو بیا دا خو داسې ده هغه راځي دا مه کوه عقبینه مه کوه ورور به مې عقبینه خو کنځا کوي نه وینې ناموس ته مه ځئ وروره مجلس وکړئ دلته توابه څنګه توابه خیر عقبینه کوزې صاحب ته خفه نه شي ګوره کوزې تاسې مایکونه در وتړئ به جنرال صاحب راځي کې مې هغه کړی بیخي لیفټ یې نو راکړی مالزه خیر جنرال صاحب تر راسي دغه هغه ستړه مسې روغله خیر الله ستړه غیرت بهیر سره روغله ونه بیا سره یې راغی د جنرال صاحب خې په خیر راغلی صحت برابر د مشکلات خو نسته الله دې رحم وکړي کنټرول یې کړي دغه ولې په پتله ګلی ووت موږ کنټرولوه خو هغه کاته که ښه ده وویلې دا بې ادبي وکړه خو روغ لیوني مونږ خرې ته ساتو دا څوک ښځې ته نه ساتي که الله دې رحم وکړي وسړی ګزاره خیر رسېدلی یې ماشاءالله دې پرون صاحب کوم ځای کې وي هلته زه درلم نو پوښتنه مې وکړه یا دی پرېږدم دی نه پرېږدم دی نه زه د دې یم انشاءالله تعالی خو چې باید موږ تاسو پرېږدم دی نه چې زه دې کنټرول نه کړم تا څوک نشي کنټرولولی بلکل ژوندۍ بڼه باندې همدلي اوس تعالی باید چې موږ تاسو سره ووینو له نږدې انشاءالله تعالی او موږ ته موقع راکړي چې موږ میلمستیا کنټرول کړو دا نور یې وایي چې زه م روغ لیونی مینځم یې مینځه دې ته افغان سړی مسي السلام علیکم جوړ طبیعت ښه ده وعلیکم لونګینه تاسو ته هم ښه راغلاست شوئ پیدا صاحب بس یې ولا کوم منم خیر الله کنټرول یې کول غږ ما در باندې وکړو ته لاړې جنرال صاحب سره تعلقات جوړ کړو خو ته باید په دې باندې وپېژې خیر الله کنټرول یې کړه چې جنرال صاحب په دوبۍ کې له ما سره ده
در باندې قرآن ده در باندې قرآن ده چې ما سره تعلقات جوړ نه کړي او ته جنرال صاحب ته ځان ورسوي موټل دې جوړ کړی دا غم دې زه درلېږم شبابه زه درلېږم په کیسه کې د چا مه اوسه کلیواله استغفر الله زمای دي سلوانګینه زمای دي سپدي لښتا وکړه چوکه په شرمو دي تبا کسي تیز راغی دا له سعودي راله شي لیوانه چې خراسي ښه ما سره بحث نشي کولی ما سره بحث نشي کولی نه هغه د ډېر سخت برابر کو جنرال صاحب بالکل یاره پتله ګلې ونیوله دغه چې پوښتنه راوکړي دغه ورور خو نوم یې افغان خان ده که چنګ خان افغان خانه مهرباني السلام علیکم ټولو ته وعلیکم السلام یو ملګرم دا بې برېتو خلکو ته هم ډېر سخت توهین وکړ کوم پکې دغه یې ځکه برېت چې پوري که نه برېت خو د ما د پیشک له ټولو نه غټ نور څنګه کیله خورې څه شو ووتلو سړی کیله خورې هغه لاړو د پیشو برید ته وخې وس لونګینه موږ ته باید چې موقع راکړل شي چې موږ جنرال صاحب خدمات وکړو وروره دوبۍ ته راغلی دی بیا باید دا خلک هم ډېر یاران دوستان اکثریت خلک په تمه دي ول چې داسې ځای را معلوم کړي چې موږ ټول مثلا په ډله ییزه یا مثلا داسې ځای مېلمستیا وکړو چې دا نور خلک هم راځي د دوی استقبال وکوي له نږدې سره زه یې میوټ کړی یم ما درته ما میسج راته وکړه انبوکس کې زه نمبر درلېږم لونګینه په یوه ورځ باندې غونډې منډې په دار نه لګېږي هره ورځ باید بېله بېله مېلمستیا وي خلک ډېر دي جنرال صاحب ولا دومره خلک دې پوښتنه کوي جنرال صاحب چې موږ انبوکسونه یې کسان تباه کړي دي دې څه وایي چې موږ د جنرال مبین رایټ هینډ یو یو ترتیب وکړه جنرال صاحب یو مینوال دې دی یو سلام ورته وکړه همدلته ناسته سلام ستړی مشه جنرال صاحب 3 بجې هم دی ویده کېږو نه دا بل ته وګوره ویده کېږو دا بل ته وګوره برید خو دې ما د پښا کې هم دي زما کار خلاص یې خدای ستاسو د خاطره ده سر ناست یم ښه کوې کېنه پروا نشته بس یې دې وجې خلاص شویم او د شلبان غږېږي کنې زه نور ویده کېږم پیدا سبا جنرال صاحب زما فامیل په افغانستان کې دی مال چې اختار ورته ورکړي چې راویې غواړم امریکې ته اختار وویل لږې سره چې دغه ته ناست جنرال صاحب دومره ځان در خپل کړو یو دوه زړونه یې درته وویستل اوس اختار کار نه کوي وروره د افغانستان کې نه یم نه یاره دا خو دې غلط کار وکړو باید چې افغانستان کې ولسکشر څنګه غلی ده اوس هغه ته راځو ولسکشر صاحب مهرباني اجازه یې نن خو ګپ شپ لګوم په اوله ورځ څوک سوالونه کوي یاره ګپ شپ نن ولګوه پرېږده له سوالو سپینګیری سوی ظالمه سمه ځواني دي وسمه باډۍ دي ودان دي وچ کلک کړی د ډنګر کړی پرېږد لونګین غوندې غټ سټ وکړه مزې وکړې خیر د زمونږ په وینو دی او زمونږ په احساساتو او زمونږ په چغو نارو د لونګین مزې وکړي چې دا سټ ولري دا هم ډېره مهمه خبره ده موزې ته ناست ته دلته کښېنه ډنګر وچ کلک نه لونګین هم پوهېږي ګوره ښه ټول پوهېږي چې غوا توره د پۍ سپینې دي خو څه وکړو نو ټول پوهېږو ټول پوهېږي چې غوا توره د شیدې سپینې خود هم ټول پوهېږي چې غوا توره د شیدې سپین دي اوس په دې څوک نه پوهېږي دا ټول مثال دی یعنې ټول پوهېږو خو دا ده نه لونګینه بېګا چې د لایف ته ورغلی وم بیا ظاهر بارکزی راخېځولی وم هغوی یوه ویډیو ښکاره کړله چې خلکو طالبانو به د خلکو له کورو څخه مرکزونه جوړ کړي وو او بیا به یې په عسکرو باندې ډزونه کول هغه د ویډیو ښکاره کړله وایي دا ویني کلیک یې پرې وکړو ویډیو ودروله وایي له دغه جنه انداخت کېږي ښه راکټچې ښکاره کړو
مال هغه د هدف جای م راوښی چې کوم جای یې ویستلی دی یو ورځ سړي ته کار ولغی په دوه نه تم کېږي زه ورته وایم چې قسم ده زه دغه رښتیا درته وایم چې هدف داسې کېږي چې ما جای راخیستې هدف جای راوښی یارې سړي ته کار ولغی یاره لیکوزه که زه دومره مې خندلي دي زه یو سوال د لونګین اشنا نه وکړم که نه ته اجازه یې وایه که لونګین چې کوه لونګین چې کوه الکوزه دې نه مخکې سوال وکړې تشناب کې نه دې نه مخکې چې سوال وکړې ما سیاست پرېښی د غیر سیاسي سوال وکړه نه خو دا سیاست نه ده یعنې ولاکه دا سیاست دا د هر افغان د تا نظریه اخلم خالي سیاست نه خالي نظریه دی اخلم ستا نظریه چیرې ده ما دا پرون هغه نه هم پوښتنه وکوله چې نوم ده او دا د ټولو عمده د ټولو خلکو دا سوال دی تاسو په اجازه زه ځکه دا وایم چې ستا په ان باندې چې ښوونځی به خلاصې سي که به نه خلاصې دغه سوال ده خلاص یاره فکر نه کوم الکوزی صاحب نه خلاصې ته لونګینه رئیس الوزرا یې ته دا جواب ورکړې فکر نه کوم نه دا د یو افغان په حیث باندې خپل نظریه ورکړي دا پرېږده ته فدا الکوزی صاحب زه په دې اړه باندې فکر نه کوم فکر ځکه نه کوم که خلاصېږم نه یم ورخبر که نه خلاصېږم نه یم ورخبر نه دا خو سوال نه ده که نه فکر نه کوم اوس که ته ما غوندې یو افغان ورور ځان ګڼې زه تا نه دی که هر اختلاف نظر و هر شی مو چې هغه ځان ته خبره ده نور شیان ځان ته خبره لکه دا ته د یو افغان په حیث باندې څه وایې چې په دې 3 کلونو کې چې ونه سو آینده به خلاص سي که به نه سي تا نظریه چیرې ده د ما اخري تمه الکوزی صاحب د ما اخري تمه دا د انجنو انسټیټیوټ و چې کله دا بند شول بیا زه نور په دې وپوهېدم چې بس د سیاست سره خدای په امانۍ یعنې ما نوره تمه شکېدلې ده بس صحیح ده مکتبونه خو خلاص دي الکوزی مکتبونه خلاص دي مکتبونه خلاص دي چالي څه باندې لیکوزی واجب ورېدل نو مبین خان خو هسې خبره کوي چې مکتبونه خلاص دي کوم مکتبونه خلاص دي ته ماته ووایه له اول صنف نه تر پوهنتونه پورې خلاص دي دا موږ لکه چې کورنۍ نه لرو په افغانستان کې زه د افغانستان خبر د افغانستان نوم نه ده اخیستی تاله مکتبونه به څه وخت خلاص شي یا د لونګین په دوبۍ کې د تا د دوبۍ پوښتنه به یې کړې او لونګین خو باید لونګین خو همداسې جواب کړی وی نه په افغانستان کې د خبره صحیح ده خو ورسره وایي د هلکانو دپاره نه ګورې ښه داسې ده هغه شهزاد صاحب کله کله یعنې په حقیقت کې سړی سخته نا امیده کېږي زه د یو ځوان په حیث باندې یا خو زه موږ یعنې د افغانستان اکثره ځوانان ډېر په اخلاص باندې د افغانستان چغې و نارې وایي والله که د ما پلار یا نیکه یا جد یعنې حتی تر غور نیکه پورې مې څوک د افغانستان په سیاست کې نه دي نه زه یم نو موږ د هغه خپل پاک احساس له خاطره د افغانستان باندې مو زړه درد کوي دردېږو چې افغانان په بد حالات کې په خارج کې وینو په دوبۍ کې 50 درجې ګرمي وي د ما یو ځوان تر ما ډېر ښایسته وي تر ما ښه ځوان وي تر ما ډېر درس ویلی یو دغه د لاس کراچۍ چلی په 50 درجې ګرمي کې په غوښه چې غوښه د باندې واچوي پخېږي په هغه ګرمي کې دا کراچۍ کش کوي زړه دې ور اخلي چې کله ته یو ځوان په داسې حالاتو کې ګوري موږ چې کله په چیغې و نارې وایي په دې خاطر یې وایي چې خدا پاک د افغانانو ته په دې خپل وطن کې رزق او روزي ور پیدا کړي او موږ هلته پاتې شي ښه چې هر هغه لار او هر هغه کیسه چې زه تمه لرم یو بل ځوان تمه لري او هغه تمه مې شکېږي بیا ما سره بله لاره څه ده بغیر دې نه چې زه غلی پاتې شم که زه اوس غلی پاتې نه شم دا نن د ما ښه زړه غواړي ما ګوره پولیټیکل ساینس مې ولې د ما هم دا بخت شته ما ته نه څوک په بینک کې وظیفه راکوي نه یې څوک راته په رستورانت کې راکوي نه یې څوک راته په کوم بل ځای کې راکوي زه باید همدغه سیاسي کارو کې ګوتې وهم همدا بخت شته په همدې کې مې درس ویل د همدې کې مې خواري کړې ښه چې نن زه یو ځوان ته ووایم چې د کوشتاپه کانال جوړېږي یو ځوان ته وایم چې د ټاپې پروژیکټ باندې کار شروع ده هغه ځوان په ځای د دې چې د ما د کوشتاپې کانال وویني یا ټاپې پروژیکټ وویني یا د کندهار او د کابل سړک وویني هغه ما ته وایي مکتب ولې بنده زه څه جواب لرم چې ولې بنده
ما ته د خپل دولت کوم وضاحت راکړي چې ته څه ورته وایې خلکو ته ولې زه به یو لنډه خبره درته وکړم د تعلیمي او د بېتعلیمۍ په اړه باندې ښه. ایلن ماسک 130 میلیارده ډالر په 8 میاشتو کې سرمایه زیاته شوې ده. ټوټل سرمایه شوله 400 میلیارده ډالر. نو یو د کوشتېپې د کانال ارزښت دی 1 میلیارد ډالر. هغه صرف په یو کلیک باندې 440 میلیارده ډالر، یعنې 480 کوشتېپې کاناله ته جوړېږي. اوس ولې موږ ته تعلیم په ارزښت باندې باید پوه شو. موږ باید دا نه چې دا د تعلیم ارزښت اوس نشته. زه دغه د مکتبونو نغارې چې وهي اول دغه ولسکشر نه پوښتنه کومه جمهوریت کې تعلیم و، تعلیم ته ارزښت ورکول سوی و؟ که ورکول سوی وي ولې د یو معلم او د ښاروالۍ د کارکوونکي تنخواه یو شی وه؟ ولې د ما د معلم تنخواه د جمهوریت په وخت کې 1,00,000 افغانۍ نه وه؟ پیسې نه وې که پرېما نه وې؟ ولې د وزیر 15 لکه 10 لکه 50 لکه 80 لکه د میاشتې خرچې او د یو معلم 15,000 افغانۍ وي؟ خو دا په دې معنا چې موږ تعلیم ته ژمن نه یو. د افغانستان نه بغیر په ټوله نړۍ کې بهترینه تنخواه افغانستان نه بغیر په نړۍ کې داسې هیواد نشته بل چې د معلم تنخواه د 15,000 یا 10,000 افغانۍ وي. ښه داسې هیواد ما ته راوښیه چې د 12 صنف یا په کانکور کې ناکامه محصل د معلم شي. شته؟ نشته. په کانکور کې چې معلم ناکامه شي هغه ما د بچي معلم شي. یو ناکامه په کانکور کې هغه څنګه د ما بچی تر پوهنتونه پورې سالم روزلی سي او هغه نه د راتلونکي دپاره. ښه په جمهوریت کې په تعلیم او تربیه او په عالي تحصیلاتو کې 180 درجې فساد، 600 خالي خیالي مکتبونه جوړ سوي دي، پیسې جب ته اچول سوي دي. 300 داسې مکتبونه دي چې هغه جوړ شوي دي غیر معیاري جوړ شوي، فساد پکې شوی، بمونه یې ورته ایښي بیرته په خپله دوی الوزولي، په طالبانو یې راړولي دي. یو مکتب د طالبانو په وخت کې څوک نشي ثابتولی چې په بمونو د چا الوزولي وي. زه درته 200 مکتبونه ښیم چې د ملي اردو د پولیسو پوستې وې پکې. 200 مکتبونه اوس په ثبوت درته رسوم چې دکې د ملي اردو د امریکانو د پولیسو پوستې وې د اربکیانو. ښه چې ته وخت له مکتب نه پوسته جوړې بیا د تعلیم نغاره وهې ډول دې په غاړه کې اچولی. که ته ما ته وایې چې نه تعلیم خو روان و، نو خو تعلیم خو اوس هم روان ده. جنکۍ دې هغه په کورو کې سبقونه وایي، خو دا معیار د مکتب نه کېږي. معیار د مکتب اصلا تعلیم باید معیاري شي، تعلیم ته باید اهمیت ورکول شي. زه د ملیشا یوه لنډه کیسه درته کوم. د ملیشا 14 کسان وفد راغلی په 2021 کال کې تقریبا 10مه میاشت وژمی و. بیا موږ سره کېناستلو، هغه وخت کې حکومت و یا نه و نه پوهېږم، والله اعلم، خو په یاد مې نسي کدرې. د ملیشا خلکو ما ته قصه وکړله، وایي په ملیشا کې د تعلیم مشکل دغسې و لکه په افغانستان کښې ده. بیا له نن نه 15 کاله مخکې وایي موږ ته خدای پاک یو ولسمشر راکړه چې و انسان خو اصلا دا پرښته وه. ګوره دومره ارزښت یې ورکوه. هغه 2 عوامل وښوده. یو علت یې دا وایي کله چې د پوهنتون د استادانو تنخواه 4 چنده زیاته کړله، یعنې که 50,000 وه نو 2,00,000 یې کړله. د معلم تنخواه که 20,000 وه هغه 80,000 1,00,000 کړله. په دا ټوله ملیشا کې وایي مظاهرې شولې چې دا ولې او دا ښه کار نه ده. او دا وایي د ملیشا ولسمشر اعلان وکړه چې زه 3 ورځې تاسو صبر وکړئ، زه تاسو سره خبري کنفرانس لرم، زه اوس په سفر یم، زه تاسو ټول په حقیقت پوهوم. خو بالاخره مظاهرو زور واخیسته، دی مجبور شي د شپې 8 بجې تر 8:30 بجو پورې په د ملیشا په تلویزیون کې دی قوم ته خطاب وکړي. په خطاب کې د دې 2 خبرې وایي. زه له خپل ټول ملت نه پوښتنه کوم
چې دغه معلمان او د پوهنتون استادان زما بچي دي، د تره زامن مې دي، د کاکا زامن مې دي، څه شي مې دي چې تاسو مظاهرې کوئ. ما خو تنخوا د ملیشیا د ملت معلمانو ته زیاته کړې ده. په دې کې مې 2 هدف و. لومړی هدف دا چې هر رشته او هر وزارت هر چېرته چې پوټ کسان وي، معیار د امتحان مې ورته ټاکلی ده، دا به مکاتبو ته راسي. زما او ستا بچي، زه له دغه ملیشیا نه ځم، زه په اروپا، په امریکا، په هر ځای کې خپل بچیو باندې تعلیم کولی شم، خو د تاسو دپاره مې وکړه. دویم خبره مې په دې کې دا ده، په دې لوړې تنخوا کې چې له نورو هیوادونو نه تکړه استادان راشي د ملیشیا په مکتبونو کې، زه هغوی ته زمینه برابره کړم تر څو زما بچي د ملت بچي دا راته وروزي. دغه 2 هدف لرم چې اول د ملیشیا خلکو ته معلمانو د پوهنتون استادانو تنخوا د دې په خاطر جګه کړې ده چې زه نور دغه معلم چې په مکتب کې ده دا نه غواړم. ما معیار ورته ټاکلی، زه د مکتب دپاره داسې معلم غواړم چې د ملیشیا بچیان 20 کاله وروسته زه نه یم او په نړۍ کې زما د مکتب، زما د پوهنتون خلک راج وچلی. نن لاړ شئ تاسو د ملل متحد، د امریکا په ټولو نړیوالو بانکو کې تر روسیې تر عربو پورې د ملیشیا خلک د بانک په سیستم کې کار کوي. په بانکي سیستم کې د نړۍ اقتصاد څرخوي، دا د ملیشیا اقتصاد پوهان څرخوي. 20 کاله وروسته د ملیشیا ولسمشر نه و. ورسه ته نن ملیشیا وګوره چې په کوم ځای کې ولاړ ده. نو ته نه ته تعلیم ته ژمن وې، عصري علومو ته نه، موږ ژمن یو. راځئ صفا یې سره ووایو. خبره داسې ده ښه چې تېر چې څومره دا ده چې که ما بلاکوئ بلاک مې کوي، خو دا تواب عبدالله او دا بعضې ملګري چې فالور یې کم دي دا د سره فالو کوي. هلکانو بالکل عبدالله تواب صاحب سره فالو کوي. مهرباني هلکو مهرباني. لومړی خو دا ده ښه مبین صاحب چې په افغانستان کې که موږ ووایو چې مثلا صحیح ده چې ستا خبرې ته یو حده پورې صحیح دي، دا زمینه د فساد دې ته برابره وه چې مثلا هغوی خیالي مکتبونه جوړ کړي وو، شاګردانو ته هغه ورکول، مګر هم دغه د دغه فساد زمینه ټول هغه ځای کې ناامنیو برابره کړې وه چې هر چا د ناامنیو په وړاندې باندې فکر و، دلته حساب و کتاب ترمنځ باندې نه و، هر چا چې پیسې یارې خواته وهلې یارې خواته مصرفولې، هماغه خبره وه. دلته که ولس ټول د ناامنیو نه فعال ولس وی، ولس باید دا خلک راټینګ کړي وی چې ورور جانه دا دومره پیسې تاسو په کومو حالاتو باندې ورکوي، چیرته ورکوي. اوس راځو تیره په تیره سوه چې هر شی سوي وو، تیره کې که ژمنو که نه ښوونځی حد اقل خلاصه کړې وې. په زرهاو خلک د ډیپلوماسي د روابط له لحاظه زموږ په نړیوالو دې ځایو کې خلک د مهمو پوهنځیګانو نه فارغېدل. هلته دا پرچه موجوده نه وه چې مثلا هلته چا پیسې ورکړې وه چې په امریکا کې څوک د پوهنتون نه فارغوي یا بل نه. یعنې زمینه ورته یو حد اقل که 50% فساد و 50% ورته زمینه برابره کړې وه. هغه چا چې واقعیت غوښتل هغوی خپل مطلب ترلاسه کوو. دلته خو دغه 50% چې د هغوی تبوه وویلې چې زه خیر د 50% به تاسو پکې ښه والی راولئ، اما په 50% خو بیخي پې ټپ سول. زما سوال دا ده، ما مخکې نه هم هغه نه وکول که نه، که چېرته امر ثاني د امر ثاني ته کوم وخته پورې، ځکه ملا محمد عمر صاحب چې هم وفات سو، هغې هم امر ثاني ته اخر ته 2 کلو پورې امر ثاني ختمه نه سوه. یعنې دا ولس ته باید واضح شي، په واضح ټکو باید وویل شي، ځکه دغه یوه مهمه خبره ده چې امر ثاني ده ته دغه وخته پورې امر ثاني له 1 کال نه له 1 ساعت نه نیولې تر 100 کالو پورې وي. دا داسې معمولي امر ثاني نه ده وروره. یعنی ولس باید دا ولس چې دا حقیقي حق ده، دا د ولس چې حقیقي حق ده، هم انساني هم ایمانی هم افغاني، دا چې دا د دې حق ده. دا 3 کاله دوی پې پښه ایښې ده، توبه نعوذ بالله خیردانو د دې دنیا خدایان دي. نو خلاص جنرال صاحب مخکې ته خلاص ولسمشر صاحب دغه د نجونو د تعلیم ګټه که ماته وښیه، که نه تا نه به یې واورم، لاندې راته ووایه. زه درته ښیم. مبین خان صاحب که چېرته یوه مور باسواده اوسي، هغه هېڅکله 14 کلنه 12 کلن لور یو سپین ږیري ته په لاس باندې نه ورکوي.
هیڅکله یې نه کوم یو مور بې سواده اوسي هغه 15 کلن 14 کلن زوی ته هیڅکله یوه بله ښځه نه راوړي نه کښېنوي که یو مور باسواده اوسي علم و تعلیم و هر هغه شی چې لومړی زانګو مور ده د لومړی د هدف زانګو امریکا کې خو ولسمشر صاحب تعلیم سته پوه نه شم مبین صاحب امریکا کې خو مال تعلیم سته ښځه نر ټول تعلیم کوي که نه یاره زه په امریکا خبرې نه کوم زه په خپل وطن نه مثال درته امریکا کې تعلیم سته بېشکه تعلیم سته د هغوی باندې هغه د هغوی باندې دولتونه ګوره په کاناډا او امریکا او بلجیم و دې ځایونو کې په تا باندې 12 مریک اچوې ته 12 پورې باید درس ووایې وروسته به یې تا تعلیم سته خو بیا هم د ورځې 100,000 کم عمره جنکیو سره ریپ کېږي د ورځې 100,000 جنکیو سره د ورځې په اوسط ډول تو نو زمونږ افغانه خور د امریکایانو سره مه برابره کوم هغه امریکایان چې ریپ ته خوسې کوي هغوی به خوسې کړي وو د امریکا نفوس هم وګوره بیا د افغانانو کلتور عنعنات وګوره مبین صاحب که ته وایې چې یو څوک تعلیم ولري نو داسې به نه کېږي دا په تعلیم پورې اړه نه لري باور وکړئ چې دا ما د افغانۍ په کلتور پکې ویلي دي ما د امریکایي نه دي ویلي د احمدشاه بابا مور هېڅ تعلیم نه وه کړی د احمدشاه بابا مور هېڅ تعلیم نه و کړی احمدشاه بابا غوندې بچی یې راوړی و هغه وګوره هېڅ تعلیم یې نه و کړی د امان الله خان مور هېڅ تعلیم نه و کړی امان الله همدغلته نو ردی چې یعنې ښځې ته ضرورت نشته چې تعلیم وکړي تا دا معلومیږي چې ته وایې چې هېڅ ضرورت نشته ده چې ته وایې چې خالي نه سته خو لکه دغه هغه مثالونه ته غلط ورکړې زه درته وایم د نجونو د تعلیم ګټه څه شی ده ته ماته اول مې زه نه ته ماته وایې چې دا 3 کلونو کې ما نه مې ورېرې یا خورزي پوښتنه کوي زه چېرته وباسم کاناډا ته یې راولم مبین خانه نه تا ته وایم زه مې دا خویندې دغه ورېرې مې دا خورزي مې ته ماته وایې فقط د دغه یو سوال جواب مې راکړه مونږ خو هر شی په ځان باندې منلي دي د دغه سوال جواب ماته راکړه مونږ خو هر شی په ځان باندې منلي دا نه وایو چې مونږ ته چوکۍ راکړه دا مو نه دي ویلي چې مونږ ته بل راکړه اوس مې زه دغه خویندې چې ما نه غواړي او زه ورته دا حق ده چې ورکړم چیرته یې وباسم ته ماته وایه د مسؤلیت ډېر وي که زه د یو پلار په حیث د لور مسؤلیت ډېر لرم چې زما لورګانې وایي زه سبق وایم چیرته یې وایم ته ماته جواب راکړه نه زه تا نه ته وایه چې اړین نه ده زه تا نه دا وایم زه تا نه یو پوښتنه کوم چې چیرته یې وباسم ماته ووایه ما دا پوښتنه ځکه درنه وکړله چې ته به ماته داسې جواب راکړې چې دا خلک پوه سي د تعلیم په ارزښت باندې هغه تا وویل چې یو مور به داسې وکړي مور مهمه پوینټ دې ونه ویلې الکوزی صاحب ستاسو خبرو کې کولی شم مداخلت وکړم بله دغه صافی ورور راغلی د همت صافی دغه نه وروسته به یې تاسو نوبت همت وروره مهرباني فکر کوم زه جنرال صاحب مهرباني صافی صاحب فدا ورور تاسو ته ابروډ کې ناستو میلمنو ته ولیدونکو ته سلام مینه درنښت وړاندې کوم ایله ده چې روغ جوړ به وئ خدای دې وکړي چې بېنوبتي هم ونه کړمه او کومه تېره زیاته خبره که وشي ومې بخئ اول خو ورڅم په تعلیم باندې فکر کوم تاسې خبرې اترې وکړلې زه هم غواړم په دې کې ګډون وکړم خپل لنډ وړکی نظر شریک کړم هغه دا چې مبین صاحب همدا خبره کې زه هم همدا خبره کوم چې په وطن کې دې باید تعلیم خلاص شي نجونې دې درسونه وایي ځوانان دې درسونه وایي پوهنتونونه دې وایي تر ماسټرۍ پورې موږ په هره برخه کې موږ نجونو ته هم ضرورت لرو هلکانو ته هم ضرورت لرو نو زه دا وایم چې دغه درس یا تعلیم بند کړی چای دی او څوک دا امر بیا ورکوي چې بیرته موږ زده کړې یعنی تعلیم د نجونو پر مخ یا د هلکانو پر مخ دغه ټولې زده کړې خلاص شي دویم یو دقیقه مبین صاحب یو دقیقه وبخئ قربان شم دویم دا چې مبین صاحب تاسو هم دغه خبره وکړله چې ضرورت څه دی د نجونو دپاره چې نجونې د زده کړې وکړي یعنی کوم رول لوبولی شي یو ښه نکته یو ښه مثال زه درته یم څو ورځې وړاندې ټول دغه دلته بروډ کې چې نوست یې جناب القضی صاحب همت وروره یو دقیقه دې موضوع به جنرال صاحب او علي قضی بیا نه یو مهرباني زه د خبره خلک کمپلیټ کوم نور وخت درکوم دا سوال وکړي دا اخري سوال وکړي خپل سوال وکړه هغه به بیا دوی سره حل کړي
ښه مهرباني دا چې ټول ملګري د هغه د ټویټر د هغه استعمالوي هر اپ استعمالوي څو ورځې وړاندې په توسې ما همغه یو ویډیو لیدلی و چې یو پاکستانی ډاکټر دی او د موږ او تاسو یو افغانۍ ملاله خور چې ویډیو یې کړې او همغه خبره چې زه خبره کمپلیټ کړم مبین خانه بیا توسې وضاحت ورکوي نو یا افغانۍ یا نه افغانۍ آیا که د مو یوه خور یو نارینه ډاکټر ته لوړ شي هغه یې تداوي کړي هغه به مناسب او که یو خبره نیسم ګور اول خو تعلیم چې بند کړی ده زه تاسو ته ښیم دا دومره خلک دا انجینر حکمتیار صاحب بند کړی ده د دې یوه خبره بالکل دا هغه بنده کړې ده تاسو نه ورکو چې زه نن درته وښیم دویمه خبر دغه ملاله خور دی چې پاکستان ته تللې وه اول دې دا سونډې ولې شرې کړې وې بیا د غاښو ډاکټر ته تله سونډې سرې کولې دا د یوه خبر دویمه خبر پاکستان کې خو تعلیم بند نه ده هلته ولې د ښځو ډاکټر ته نه تلله ښځې ډاکټرې ته د غاښو ګوره دلته د ارامېتوبونو نه ګوره خبرې ته غوږ شه خبرې ته غوږ شه دا ارامېتوبونو نه که تېر شو اول خو نه هغه ملاله خور وه نه یې چا مخ ولید صرف افغانه خور خو به یې که ملاله نه افغانه خور خو به زه تا ته وایم زه تانه سوال لرم پاکستان کې خو تعلیم بند نه ده که نه دا ملاله خور پاکستان ته تللې وه دا د دې په ځای چې نارینه ډاکټر ته ورسي ولې هلته زنانه ډاکټر ته ورنغله بالکل ولې زنانه ډاکټر هلته خو نه ده په تعلیم بند که نه بیا چې دی د غاښو ډاکټر ته ځي د غاښو ډاکټر ته دا شونډې سرې کول دومره لازمي دي چې دی غاښ کې کار کوي بیا شونډې سرې کوي خو نن به یې نه وي سرې کړې که نه اوس تا قربان شم ولې داسې کوئ تعلیم موضوع یو طرف ته کوو او حرامیتوب بل طرف کوو موږ 20 کاله په افغانستان کې پانتون طب هر څه ازاد ولې د غاښو ډاکټر نه لرو ډاکټره دا هم سوال ده که نه یو څو دانې مو روزلي وې هغه لاړلې ټولې خبریالانې سولې اوس درس ذوقه پې ده ملا داسې ده ملا اسې ده ملا وښځې ما په تا طب ویلی ده ته لاړې جورنالیزم ته د جورنالیزم سړی د ښځه دې راته راوسته دلته دې راته ډاکټره کړې ده نرسه کړې ده موږ چې تر څو معیار ونه پېژنو وروره تعلیم بې ګټې ده پوه شولې په خدای بې ګټې ده چې تر هغو پورې مو معیار نه وي پېژندلی ډاکټر خپل کارونه کوي ملا خپل کارونه کوي نظامي خپل کارونه کوي انجینر خپل کارونه کوي فی الحال په افغانستان کې د طب په برخه کې موږ تر ټولو زیات زنانه ډاکټرانو ته ضرورت لرو نو دا زنانه برخه کې جنرال صاحب په هر برخه کې مبین صاحب موږ ضرورت ورته لرو په اداري کارونو کې ورته ضرورت لرو یو سیاسره د کور سرپرست نه لري هغه پاسپورت جوړوي یا تذکره جوړوي ته د کور سرپرست پرېږده زما یو ملګری د جرمنۍ ښځه یې کړې وه ښه مسلمانه سوې ما بیا د دوی دواړو په دې مشکل راغی ښځې ته یې ویلې چې ته زه اولاد غواړم 7 کاله مې د واده وسو ښځې ورته ویلې چې نه اولاد نه غواړم نه یې غواړم دې مېړې ورته ویل چې اولاد نه غواړو نو څه به کېږي خو دې کې دا کشمکش کې 6 میاشتې تېرې شوې ښځې مېړه ته طلاق ورکړه زه په والله که درته دروغ وایم طلاق یې ورکړه لاړه محکمې ته ځه وایي خپل کار دی که اوس څوک درته بچي راوړي هغه ته ورسه که په هره برخه کې نه لرو په ته اول دغه د طب غم به وخورو بیا ورو ورو به مخکې لاړ شو په هره برخه اداري کار وکړې بل ټاپک ته لاړ شئ جنرال صاحب دا ټاپک چې دی نه فی الحال ګوره تر ټولو مهم هم دا ټاپک دی چې ولې په زده کړو باید بحث وشي ولې تر دې بل آیا دا مهم ټاپک دی ستا په وس کې څه شته چې څه یې وکړي چې په مقابل کې څه وکړي څنګه وس دې شته وس دې شته چې خلاص یې کړي خو نشته دی باید خو د خلکو ذهنونه ورته خلاص شي دغه د چا بند د خلکو ذهنونه باید دغه کار وکړو خبره واوره خلک واښه نه خوري چې تیز ذهن خلاص چې د نورو مملکتونو د فتح کول لپاره غږ پورته کولی شو هغې لپاره جلسې نیولی شو همدې لپاره باید موږ جلسې ونیسو جشنونه وکړو بیرون راوځو هغه بېله مسله ده هغه تا خو ولې بېله مسله دې کړی وو تعلیم دې کړی وو ډاکټر وي انجینر وي هر شی وي د امریکانو ټوپک دې ګرځوه خدای دې خوار نه کړه دا خبره مکې کړه جنرال صاحب فدا صاحب سلامونه یو سواد ولري جنرال صاحب دا بده ده که هغه دا جنرال همت صاحب ستاسو ټول فدا صاحب که ستاسو اجازه
د لونګین چا کتو خو یاره د ما میوټیشن ګورئ یو خو چې دی خبره دا ده چې د دې ټاپک نه چې دی دا د جمهوریت پلویان چې دي کوم زموږ دوستان چې کوم دي دو غلطه ګټه پورته کول غواړي ځکه غلطه ګټه پورته کول غواړي په دې باندې ټول سره پوهېږو چې د علم اهمیت څومره دی تعلیم اهمیت څومره دی په دې باندې طالب هم پوهېږي ملا هم پوهېږي تم پوهېږي زه هم پوهېږم خو دا چې بند کړي دي په دې باندې پوه شي چې دلته کوم سیاسي مشکل اول دغه ورور کمره د خلاصه کې بیا دی وایي چې په کوم بخش کې زه درته د ښځو د تعلیم اهمیت غږېږم ښه اول زه یو هوښیاره معلمې ته ضرورت لرم د هغسې وینې اول زه یو هوښیارې معلمې خور ته ضرورت لرم جنرال صاحب خلاص که اول یو هوښیارې معلمې خور ته ضرورت لرم بیا یو هوښیارې پوهه پروفیسوره د پوهنتون استازې ته ضرورت لرم پس له هغه بیا یو ښې ډاکټرې ته ضرورت لرم پس له هغه ګوره د انجینرۍ په کار کې موږ خویندو تعلیم نه غواړو بلکل ساینس او خور تعلیم وکړي طب ووایي اوسله معلمي ووایي ښه معلمه وي د پوهنتون ښه استازه وي اوسله نو هغه ضرورتونه تر تاسو موږ ځکه ډېر درکولی چې موږ په افغانستان کې اگر که زه خو اوس په بنګلادیش کې یم خو ضرورتونه دا موږ تر تاسو زیات احساس کوو تاسو هر څه زمینه لرئ وروره موږ یې نه لرو اوس او بله خبره دا ده وروره ګله چې تاسو په 20 کالو کې څه وکړه تعلیم ته راځه سلامونه نیکې هیلې مبین صاحب کنه له همت نه وکړه جنرال فرید ورو لیک صبر وکړه خیر مشکل نه همت اوري پلیز دا د خپل خبره خلاص کړه فرید ورو مننه زه مبین صاحب نه سوال لرم چې آیا تفضل وکړئ جنرال صاحب دا خو پیژنې نه ولا ټټ کې الکا مننه فدا صاحب مننه دغه افغانستان کې چې کومې د طالب میرمنې زموږ خویندې دي دغه طالب چارواکو دا چې یو ښځې ډاکټرې ته ضرورت لري کله چې په افغانستان کې یو ښځه ډاکټره نه وي دی خپلې میرمنې چیرته به وي چې دی د مکتب ورته ښځې ډاکټرانې راولي دا خو څه مشکل سوال نه ده دا د سوال حل هند ورته راولو تنخوا ورکړو دلته به د ما شبخانه کې کار کوي دا سوال نه ده دا حل سو مبین صاحب هیڅ کلام بل سوال وکړه ته په دا نورو لایفو کې ګوره فرید صاحب زه به فقط ډېره بخښنه غواړم جنرال صاحب محترم د تعلیم په هکله باندې تر تاسې نه مخکې وضاحت ورکړی ده په تکرار په لایفو کې غږېدلی ده خوند یې راخېځولی دي د هغو غږ یې پرېښی ده چې د مایک څخه باید تر رسنیو پورې ورسېږي تر چارواکو پورې ورسېږي خو داسې سوی استفاده کوي بیا دا بحث بلې خواته ځي نورې نیوکې لري محترم تعلیم به بحث نه په امنیت به بحث ورسره وکړو امنیت بحث مبین صاحب تاسو اجازه راکړئ قدرمن اجازه مې درکړله لږ صبر وکړه دا کوم سوال چې تا دومره اوږد که ما په 2 ټکو کې درته حل که طالب چارواکي وي که څوک پیسې لري خپله میرمن خپل لور خپل هر دا هر چېرته وړلی سي هر ملک ته وړی سي امکانات لري خبره د ملت کوه وروره له دغه خبره ستا د خولې نه ایستله چې د هغه ودرېږه لږ صبر وکړه دغه خبره د ما خولې نه مه باسه لږ صبر خو وکړه جنرال صاحب نیغ مه کړې د چی شي جنرالې ته زه دې ته دلته ستر جنرال درته ناست ده او جنرال ټوپونه وهي دا د نظامي پرنسپلونو ټول مخالفت ده ته به دلته ته جنرال زه ستر جنرال یم ته به داسې سلامي ولاړې چې کله ما اشاره درته وکړې بیا به درته مایک خلاص مبین صاحب زموږ ورور لږ صبر وکړه که نه بېادبي مه کوه دا ټول د نظامي پرنسپونو خلاف عمل ته کوې چې دلته یو لړنی جنرال ناست ده او ته وروره ګوله راځې دلته مایک بې ځایه خلاصوې زه له چین نه ډاکټرانې راولمه په چین کې بیخي ډېرې دي هېڅ ضرورت نشته ورته په هندوستان کې ستا ښه فریمانه دي په ایران کې ستا ټول د اروپا کې هم سته دلته ښه په ډالرو تنخوا ورکوي
ما د زنانه علاج به دي ډاکټر به هم یوې میاشت کې فارغ شوی دلته راوړي راته مال د چین ډاکټر به یوې میاشت کې فارغ شوی د پانتون هغه دلته راوړي ډاکټري پکې نو خو څه دلته خو ما سره ولاکه د 50 کلنې تجربه کاري وي وروره ټولې لاړې وتښتېدل دغه همت دي ته د امنیت په حق خبرې کولې همت مهرباني ودرېږه دا جنرال ته پرېږده دا د چیف جنرال ده جنرال صاحب مهرباني مبین صاحب یو بل ته په مورچو کې نه کینو افغانان یو د همدغه خبرې درته کوم افغانان یو پښتانه یو په پښتو غږیږو یو بل باندې به مسخرې نه کوو زه تا ته احترام لرم ته ماته مه وایه چې ته څه شي جنرال یې زه د دې وطن بچی یم ته دا مایک څوک بندوي دا صاحب که مایک بندوي زه کوزیږم نه مایک به ستا چمټر به مهرباني خار لګلې چې ته کوزیږې مهرباني وکړه ته چیش جنرال یې مبین صاحب تا د تعلیم په باره کې همت صاحب سره ولا کوزي صاحب چیش جنرال یې ته زما په شخصیت باندې مه غږېږه فدا صاحب مجبور یې چې وغږېږې ته افغان یې موږ باید حق ولرو ته موږ په لایف کې مېلمه یې ته چیش جنرال یې ته چیش جنرال یې زه د غواګانو ته د غواګانو زه د وطن جنرال یم د وطن جنرال د چیش وطن جنرال زما په شخصیت باندې مه غږېږه ته وایه د چیش جنرال یې ته زما په شخصیت مه غږېږه ولې که بحث را سره کې که بحث را سره کې یو افغان په صفت یو افغان په صفت د پلوي په صفت د بحث مبین صاحب زه تکرارا درته دا خبره کوم فدا صاحب مداخلت مه کوه مداخلت مه کوه وروره که مداخلت کوئ بیا زه بحث نه کوم زه درته زما په شخصیت ته څه غږېږي هیڅ حق نه لري ستر جنرالي دلته ستر جنرال ته ته یا خپل جنرال فدا صاحب زه تا ته احترام لرم ده ته احترام لرم لري خو دې ته پیژنم څومره احترام لري کنه موږ تاسو په لایفو کې ملي دلې څومره احترام لري چې چی جنرال یې ورو داسې وکړي ښه چې تاسې د شخصیت کار نه لري دی به تاسې مکتب کار نه لري خبره سم دې موږ په مکتب کار نه لري موږ په مکتب کار نه لرو موږ به تا په شخصیت کار نه لرو جنرال چې د پبلک فیګر وي د حکومت برخه اوسېږي د فوز برخه اوسېږي هغه به د ټول ملت جنرال وي که نه بیا خو باید چې خبره داسې ده جنرال څوک دی عبدالله زه خو د بعضو خبرو د داسې حق حیرانه سمه چې وایي زه ملت راویښوم یعنې ملت لا تر اوسه په دې نه دی ویښ شوی چې مکتب بند ده راتلی شي دا ملت کې سل کسان راتلی شي چې لاړ شول ته مظاهره فدا صاحب ولې م کوز کړمه جنرال صاحب فرید لونګي صاحب ګورئ تاسو نه په احترامانه ټولو نه هیله کوم موږ او تاسو دلته واړه کوم ماشومان ته زما په شخصیت فدا حق نه لري چې وغږېږي زه دلته د وطن په تعلیم تاسو نه غږېږم ته د دولت مامور یې ته چې د فوز مامور پاتې ته جنرال یې ته د ما سره زه د دې ملت بچی یم ته ما سره حق نه لري ملت بچی خو د ملت په دفاع کې د جنرالي هغسې د ته ځان معرفي کړی چې ته څوک یې زما په شخصیت حق نه لري وروره ته باس ما سره په دې تعلیم باندې وکړه باس بل طرف ته مه وړه دلته دوه سره خلک تاته ناست دي ته موږ ته وایي چې زه ستاسې جنرال یم دا یې موږ خویندو له مکتبونه ده چې تاویږي را تاویږي نه بلکل دا د موږ خپل مکتبونه دي خپلې خویندې د خور مکتب زما د خور زما د وطن زما د هیواد جنرال د ملالو پیغلو چې مسلمانانو کې مثال لري په دې لاندې کامنټونه کېږي وایي دا جنرال بعض خلک معرفي کړي فرید د کوم ځای ودرېږه د مسلماني ثابته کړم فرید د کوم ځای زه د کونړ یم کونړ ته ورسه د کونړ د جومات دروازه خلاصه پرېږدي شمسیان یې څوک پرېږدي بټرۍ یې پرېږدي هغه مسلماني ده ټول خلاص دي نه دي خلاصه
لاړ شه په څوکۍ ولسوالۍ کې معلومات وکړه. خجا هغه فرید ورور زه یو پوښتنه کولی شم، خفه کېږي خو به یوه پوښتنه اخري درنه کوم. د چیش جنرالې ګورئ فدا صاحب، زه د دې زه چې ته زما په شخصیت مه غږېږه چې زه ستا ته خپله وظیفه خپل جنرالي خپله نه موږ تا ته دا ویلي دي ستا د عکس کې داسې کوږ ولې ولاړې نه، دا د تا شخصیت ته تاسې یو شی ځان ته لقب کوې جنرالي ځان ته کوې، دا خو د افغانستان په سر کوې د چیشي جنرالې. فدا صاحب ته حق نه لرې چې ما نه ته پوښتنه وکړې زما په شخصیت. نه ګرمۍ کې دا واسکاټ ولې اغوستی ده؟ تا ته اوس ما ویلي دی چې ته په دې یخنۍ کې ته اماراتو کې څه شی کوې؟ چکر وم افغانستان کې یخ ډېر ده. مې نه ولیدلی برج خلیفه ګوري؟ برج خلیفه ګورم. مبین صاحب شخصیت باید ونه غږېږو. راځئ چې موږ او تاسو د هېواد دغلته 2000 خلک موږ او تاسو ته 2019 نفر ماشومان نه یو. مونږ چې خالي دلته یو بل ته توپ هم پاس کوو 2000 خلک کېني 2000 کسان تا ته نه دا ملت تا ته نه دا باید تا نه څه واوري. د ملت صاحب ته هم چغې په ګوره مبین صاحب تاسو په میډیا کې فقط وایئ تا عملي ولې نه راوځي؟ چېشته راوځم ته په دې په کابل کې یو مظاهره ولې نه کوې؟ مظاهره چې په زندان یې نه وستم ته بې غیرته چېرته وې چې ورځ دې ویلې دا یې ولې بندي کړه؟ اول تا نه ویلې چې دا یې په غلا جنرال صاحب قسم ده دا یې در پسې ویلي وای دغسې ده زما نوبت ده الکوزی صاحب ته کښېنه خیر تاسو بیا وروسته مجلس کوو تاسو سم ادبي دغه په خپله ویلي ووایه دغسې کړې وه موبین ته چې خوښ یې کوې موبین مو ولې بندي کړی دی؟ ته خو ته یې که نه خو د ده نه موږ اوس غواړو دی چې جنرال ولسکشر نه یې دغه سوپاړ درته یادوو دا د چیف جنرال مبین صاحب دا ستا په شخصیت خپله دغه ستا شخصیت ښایي چې ته ما ته څومره توهین کوې ستا څومره شخصیت دی. تا ته یې بده خبره کړې ده مبین صاحب ته چې ما ته څه هر رقم فکر کې دا ستا شخصیت پورې فرید وروره قسم ده که شخصیت دې په تام درو لګېږي شخصیت کې چې پاتې نه دي راته ووایه څه د پولیسو جنرالې د اردو جنرالې د استخباراتو د چیش جنرالې دا خلک کمنټ کې لیکي جنرال صاحب 2000 کسان دغه وایي د چیش جنرالې 2000 کسان لیکي ته د چیش جنرالې هلته ورته وګوره زه غږ هم نه کوم چیش جنرالې ته زما په شخصیت مه غږېږه زما 2000 خلک ټول بیا کړان دي چې تا ته وایي ولګېږي د تا دا شخصیت به وزم هلته د هغوی سره وتړم زه شخصیت پرېږده د نورو دوستانو ته نوبت ورکړئ چې دوی د خپل نظر په مسخره کې مسخره جوړې بې درنه کوزېږم بې درنه ایمان صاحب لکوزی صاحب زه درنه کوشم دلته 2000 خلک ناست دي دی ماشومانه باس یو ماشومانه باس لونګین صاحب یو دقیقه فرید وروره یو دقیقه زه درنه کوزېږم زه فقط یو خبره کوم ګوره فرید وروره جنرال صاحب ته وایي د تا په شخصیت اټیک کوي زه د تا په شخصیت اټیک کوم دا 2000 کسان دغه ته ناست دي اوس غواړي له تا نه پوښتنه وکړي ملت ته وایي د څه شي جنرال یې دا 2000 نفر ټول غلط دي که موږ هم غلط یو دوی هم ټول غلط دي ته جنرال نه پېژنې چې جنرال څه ته وایي نه سپېدل تا مې پوښتنه کوله د څه شي جنرال یې د یو ملي پرېږدی ته نوم به جنرال وي دا خو به ځون ته رتبه نه ورکېدی شي هغه خو فرید ده نوم خو یې فرید ده نوم یې فرید ده جنرال فرید به دلته بیا سوال پیدا کېږي چې دا پلار ولې په ده جنرال نوم ایښی ده یو لقب یې ورکړی دی ولې لقب ورکوي ولې پلار الله م عزت وکړه قدرمن هم کور ودان دا جنرال تیری ایسته که چې بیا بل ورځ راسه چې دې نه په عذاب بیا سم جواب نه ولې ایسته کم وروره ما نه یو سړی سوال کوي پرېږدې چې زه جواب ورکړم دی دې نه ورکوي خدای په امان زه د جنرال صاحب مبین لونګین یم ختمه خدای دې خیر خدای دې خبره